او اخري پارت اف سپیچ انټرجیکشن. انټرجیکشن څه ته وایي؟ دا به کوم ځای کې استعمالیږي او دا به تاسو په سنټنس کې څنګه پیژنئ؟ اوس به دا هم زده کوو. نو په انګلیش کې د دې ډیفینیشن او تعارف څه داسې دی. انټرجیکشن is a short word or phrase that shows sudden feeling. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې انټرجیکشن هغه الفاظو ته ویل کېږي کوم چې موږ د ډېرې خوشحالۍ په وخت کې استعمالو، یا د ډېر خفګان په وخت کې استعمالو، یا د ډېرې غصې په وخت کې استعمالو وغیره. لکه څنګه په پښتو کې به پې پوه کړم. هسې فار ایگزامپل موږ کله کله داسې وایو که نه چې موږ خفه شو، اخ خی، یا الا هلا، اوف چې کله موږ ته ډېر تکلیف را ورسېږي موږ وایو اوف ډېر زیات خفه شو. واوا یا داسې الفاظ، دغې الفاظو ته ویل کېږي انټرجیکشن. ډیفینیشن یې څه وایي؟ د ډیفینیشن نه دا ظاهره ده که نه، داسې الفاظ چې ته د ډېر خفګان په وخت کې استعمالوي. کله چې ته خفه شي نو موږ څه وایو؟ موږ وایو که نه. کله چې موږ ته تکلیف را ورسي موږ وایو که نه اوف. اوس تاسو په سکرین باندې څه انټرجیکشن ښکاري؟ دا هغه انټرجیکشن دی چې دا ډېر زیات عام دی او ډېر زیات استعمالیږي. لومبنی دی براو. د براو مطلب دی واوا. لکه کله چې موږ چاته داد ورکو او ورته وایو واوا زبردست کار دی وکړو، نو په انګلیش کې ورته ویل کېږي براو. خو براو د بریو سره کنفیوز کوئ مه. بریو بهادر ته ویل کېږي او دا براو دا چاته واوا کولو ته ویل کېږي. دویم دی هورا یا هورې. دا کله چې یو کس ډېر زیات خوشحاله وي په هغه ټیم کې وایي هورا. بل دی الاس. د الاس مطلب دی افسوس. کله چې موږ ډېر خفه شو افسوس کوو بیا موږ وایو الاس. بل دی جی ډبل آر. دا جی ډبل آر لکه کله چې موږ باندې ډېر زیاته یخني راشي موږ وایو سمه یخني ده، نو دې ته په دغه ټیم کې بیا موږ دغه لفظ استعمالو. بل دی ش اس ډبل ایچ ش، یعنی چپ کا، چاته داسې وایو. بو همدغه بو چې موږ په چا باندې کوو په پښتو کې. اوچ. اوچ چې کوم دی کله چې موږ ته تکلیف را ورسي موږ اوچ. واو په کرکټ کې به تاسو اورېدلی وي واو what a huge shot. دا واو هم انټرجیکشن دی. او ټي اس کې د دې څه مطلب دی؟ لکه موږ وایو که نه او دا موږ داسې لیکو سک سک. نو کله چې موږ خفه شو موږ بیا دا استعمالو. اوس اگزامپل ته ګورو او په خپله به پې پوه شئ. فار ایگزامپل I don't know. نو ګوره ښه د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی لکه ستاسو نه څوک پوښتنه وکړي او تاسو ورته داسې وایئ یاره ما ته پته نشته، نو دا د دې خو څه معنی نشته که نه، دا ورکې یو انټرجیکشن دی. یا اوپس I dropped it again. اخی بیا رانه وغورځېدو. اوپس مطلب اخی هم راتللی شي او بل څه هم راتللی شي، خو دلته خیر تاسو ویلی شي اخی بیا رانه وغورځېدو. Shh, the child fell asleep. چپکا چپکا ماشوم اوده شو. د دې مطلب دا دی. نو په دې کې دا اس ډبل ایچ دا ورکې انټرجیکشن دی. بل ایگزامپل هورا I passed the exam. نو دا هورا چې کوم دی دا انټرجیکشن دی ځکه چې دا اظهار کوي د خوشحالۍ چې ډېر زیات خوشحاله دی دا کس وایي ما امتحان پاس کو. لکه یو کس داسې وایي هورا ما خو امتحان پاس کو. تقریبا چې موږ په پښتو کې داسې وایو هورې دا پلانکی کار داسې وشو کله چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. او you stepped on my toe. وایي او په ګوته دې راته خپه کېغوسته. او دا ورکې انټرجیکشن دی. you stepped on my toe. په ګوته دې راته خپه کېغوسته. واو it is a beautiful car. نو په دې سنټنس کې انټرجیکشن کوم یو دی او ورکې دی واو. خلاصه چې کله هم درنه څوک پوښتنه وکړي چې انټرجیکشن څه ته وایي نو ستاسو جواب به دا وي چې انټرجیکشن هغه الفاظو ته ویل کېږي کوم چې موږ د خوشحالۍ په وخت کې استعمالوو، د خفګان په وخت کې استعمالوو، په خپله زموږ د خولې نه وځي، یا چې کله موږ ډېر په جذباتو کې راشو زموږ د خولې نه کوم الفاظ وځي دې ته ویل کېږي انټرجیکشن. لکه څنګه چې ما درته وویل اخی، الا هلا، اوف، بو یا ش، واوا، دغسې الفاظو ته ویل کېږي انټرجیکشن. او دا چې کله هم تاسو په سنټنس کې راشي تاسو ور دې په خپله پته لګي.
او بل خبره دا چې دا هیڅ پروا نه کوي که ته ش اس ډبل ایچ لیکي او که درې ایچ ورسره لیکي هیڅ خبره نه ده. که ته هور را لیکي او که هور را لیکي. او بل دا خبره په یاد ساتئ چې ګوره زیات کسان د انټرجیکشن او د کنجنکشن په پروننسیشن په تلفظ کې غلطیږي. ما اوریدلی څه کسان کنجنکشن ته کنجکشن وي او انټرجیکشن ته انټرجنکشن وي. غلطي وي الټی وي. دا به وایي کنجنکشن او دا بل به وایي انټرجیکشن. چې دا خبره درته په یاد چې په هغه کې ټول پارټس اف سپیچ راغونډ شوي وي، یعنی د ناون نه واله تر د انټرجیکشن کنجنکشن او دا ټول ورکې وي. او تاسو په سکرین باندې ښکاري هغه سنټنس هغه جمله داسې ده: The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. د دې سنټنس معنا او ترجمه داسې ده چې یو زوړ ستړی سړی د یو ونې لاندې ناست دی او د خپل زوی انتظار کوي چې را ورسیږي. نو د سنټنس په سر کې ګوره THE دا آرټیکل دی. ما تاسو ته وویل چې A N او دا دې ته ویل کېږي آرټیکل. او د هغې نه بعد دی old tired. د old مطلب دی زوړ، د tired مطلب دی ستړی. نو دا old او tired دا دواړه ایڈجیکټیوز دي. ایڈجیکټیوز ولې دي؟ ځکه چې دا تاسو سره د سړي یعنی د دې مین یو ناون دی که نه، د دې وضاحت درته کوي چې دا څنګه دی، زوړ هم دی او ستړی هم دی. نو په دې وجه باندې دا ایڈجیکټیو دی او مین دا ناون دی. او د هغې نه بعد واز سیټینګ. نو واز یو هیلپینګ ورب دی، د سیټینګ مطلب دی کېناستل، نو دا ورکې یو مین ورب دی. واز هیلپینګ ورب دی او سیټینګ دا مین ورب دی. او بیا انډر، د انډر مطلب دی لاندې، نو دا ورکې پریپوزیشن دی. A دا ورکې آرټیکل دی. ټری دا ورکې یو ناون دی، یو نوم دی که نه. اینډ دا ورکې کنجنکشن دی. او پیشنټلی چې کوم دی د دې مطلب دی په صبر سره، او دا ورکې ایډورب دی. او بیا ویټینګ ورکې یو ورب دی. او د دې ویټینګ وضاحت تاسو ته پیشنټلی وکړو چې انتظار کوي خو په صبر سره انتظار کوي، یعنی بې صبره انتظار نه کوي. او فار ورکې پریپوزیشن دی. د هغې نه بعد د هیز مطلب دی د هغه، نو دا ورکې پروناون دی. بیا سن ورکې ناون دی، د سن مطلب دی زوی. ټو ارایو دا ورکې ورب دی. اصل کې ارایو ورکې بس همدا ورکې ورب دی.